د ملي درې رنګه بیرغ او د ملي سرود د دې انقلاب او د دې د ازادۍ او د دې د خپلواکۍ مبارکي د ټول افغانانو ته ورکوم، خصوصا چې په خارج کې دي او خصوصا چې په فرانسه کې دي. د فرانسې ځوانانو ستاسې دا انقلاب دی مبارک وي، ستاسې دا خپلواکي دی مبارک وي. بالکل زمونږ د دې نظام نه بغاوت دی او بغاوت دی تر هغې پورې چې زمونږ ملي بیرغ درې رنګه ملي بیرغ پارک نه لګېدلی او زمونږ ملي سرود بېرته فعال شوی نه وي. زمونږ ستاسې قهرمان اتل بچی ډاکټر صاحب نجیب یو ویډیو ده، وایي شل مه کېږئ، سل شئ نو تاسې به میدان ګټئ. نن تاسې سل شئ، شل ناستی. ما 15 کاله مخکې دا خبره په بلجیم کې د مبارزینو په مخ کې دا کړې وه که موږ په کومه ورځ 10,000 افغانان په اروپا کې سړک ته راویستو، انشاءالله موږ به خپلواکي او موږ به ازادي اخلو او موږ دغه افغانستان به د اصلي افغانانو لاس ته ورځي. نو نن تاسې وښوده د فرانسې ځوانانو شروع موږ د لندن نه کړې وه، د لندن ملګرو ته موږ مبارکي ویو، خصوصا مبارکي تاسې ته ویو چې تاسې 10,000 نه 15,000 نه د 20,000 نه هم زیاتو ستاسې تعداد پرون. او دا یوازې د رحیم صدیقي معامله نه وه چې تاسې ګنې رحیم صدیقي سره مینه هغې سره مینه لرئ، خو د وطن بیرغ درې رنګه ملي بیرغ سره مینه لرو ده. نو الله دې تاسو ته اجرونه درکړي او که څوک موږ ته دا پیغورونه راکوي چې تاسې په خارج کې هغه او دغه، نو موږ هغې ته دا ویو که دومره نه رانسئ ورشئ په کابل کې د پنجابي جواب ویوئ چې چیسکي او موږ افغانانو ته پیغورونه راکوي او زموږ په پرهرونو وانې مالګې دوړئ. ډاکټر صاحب نجیبه ټولې خبرې رښتې شوې، پنجابیان هم راله، ښه په مغروریت هم راله. نشته په افغانستان نظام کې نر چې د دې پنجابي مخه ونیسي او دې پنجابي ته جواب ورکړي. حقه د انډیا د پیلوټ چې پاکستان نیولی چې په پاکستان کې څکلو د هغې بدلې نن په کابل کې اخیستل کېږي. نو افغانانو ورونو صرف کمي دا ده د فرانسې یا د نور په اروپا کې زموږ د ځوانانو هغه کمي دا ده چې د دې منظم کېدل پکار دي او دې ته مشرتابه ته یو ښه مشرتابه دې ته پکار دی. نو انشاءالله تاسې بېغمه شئ چې انشاءالله دغه مشران به تاسې ته قرباني درکوي، دا به وړاندې کېږي، تاسې به ورسره انشاءالله شاته ولاړه شئ. صرف او صرف کمي چې ده هغه ما چې ولیده صرف د مشرتابه او د منظم کېدو ده او دا به د الله سره او د دې درې رنګه ملي بیرغ چې کلمه پې لیکلې ده تر هغې پورې به موږ نه کښېنو تر څو پورې چې د افغانستان پارک باندې درې رنګه ملي بیرغ نه یې لګېدلی او ملي سرود بېرته فعال شوی. ټولو ته مبارکي وایم د دې انقلاب او خصوصا د فرانسې ځوانانو ته وایم انقلاب بغاوت تر هغې پورې چې ملي بیرغ او ملي سرود فعال شوی نه وي. په الله سپارم، ښه وخت ولرئ انشاءالله.